السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، زه محمد عبدالله تاسو ته مخاطب یم. د دې نه مخکې موږ د مانځه فرایض، د مانځه واجبات، د مانځه سنت، د مانځه ماتونکي څیزونه او د زنانو د مانځه په باره کې چې د زنانو د مانځه څه طریقه ده په دې باندې موږ ویډیو وکړله. نننۍ ویډیو زموږ موضوع ده سیده سهو. سهو معنی ده هېرېدل. په مانځه کې یو یا د یو نه زیات واجبات په یره سره پاتې شي، په دې باندې سیده سهو لازم کېږي. او چې کله دې سیده سهو وکړي، د مانځه دا نقصان په دې سیده سهو باندې پوره شي. محترم ناظرین، د سیده سهو طریقه څه ده؟ د سیده سهو طریقه دا ده چې کله سړی په آخري قاعده باندې کینی، هغه قاعده چې سړی بیا سلام ګرځوي. نو چې کله سړی په قاعده باندې کینی، التحیات نه والا عبده و رسوله پورې به مونځ ووایي، بیا به یو طرف ته ښي طرف ته به سلام وګرځوي. دواړو طرفونو ته به نه ګرځوي. که دواړو طرفونو ته سلام وګرځو، خو دی د مانځه نه ووتو، یو طرف ته به سلام وګرځوي ښي طرف ته، بیا به دوه سجدې وکړي. دوه سجدو نه بعد بیا به د التحیات نه شروع کړي او درود شریف او دعا د مانځه نه به وځي. دا د سیده سهو طریقه ده. شپږ خبرې داسې دي چې د هغې په وجه باندې سیده سهو لازم کېږي. اولنۍ خبره دا ده چې د مانځه په واجباتو کې په هر سره یو واجب پرېښودل، یو یا د یو نه زیات واجبات په مانځه کې پرېښودل په هر سره. که په قصر یې پرېښودو زما عزتمندو، نو دا مونږ په سیده سهو باندې نه صحیح کېږي. او دا خبره صرف په واجباتو کې ده، په فرایضو کې نه ده. که فرض په هر سره پاتې شو یا په قصر سره پاتې شو، په سیده سهو نه صحیح کېږي، مونځ به دوباره راګرځي. نمبر دو، د مانځه په فرضو یا واجباتو کې یو فرض د خپل محل نه مخکې ادا کول، د خپل ځای نه مخکې ادا کول. مثال په طور باندې اول سوره فاتحه ده، بیا ورپسې سورت دی. یو سړی ولګېدو، مخکې سورت ادا کو، وروسته سوره فاتحه ولوستله، په دې باندې سیده سهو لازم شوله. نمبر 3، د مانځه په فرضو یا واجباتو کې یو رکن د خپل محل نه وروسته ادا کول. مثال په طور باندې په قاعده اخره کې اول تحیات دی، بیا وروسته درود شریف دی. یو سړی ولګېدو، مخکې درود شریف یې، وروسته تحیات کو، تحیاتو تاخیر سره ووایي، وروسته یې کو، د خپل محل نه یې وروسته کو، په دې باندې سیده سهو واجبېږي. نمبر 4، د مانځه په فرضو یا واجباتو کې یو فرض یا واجب په ادا کولو کې د یو رکن په مقدار باندې تاخیر کول. د مانځه په فرضو یا واجباتو ادا کولو کې د یو رکن په مقدار باندې تاخیر کول. یو سړی ولګېدو، یو رکعت یې وکړو، د یو رکعت نه بعد دله په کار شو دویم رکعت ته دی ودرېدلی وی، خو د ده نه هېر شو، دی په قاعده باندې کېناسته. او د یو رکن په مقدار، یو رکن دی 3 پیرې سبحان ربي الاعلی ویل یا سبحان ربي العظیم ویل، 3 پیرې، نو دونه مقدار دی کېناستو. نو دی چې کله پاش سي، په آخري رکعت کې به دی بیا سیده سهو کوي. او که معمولي کېناستو، بیا ډایرکټ پاسېدو، نو په دې باندې سیده سهو نه لازمېږي. نمبر 5، د مانځه په فرضو یا واجباتو کې یو فرض یا واجب رکن لره د یو ځل په ځای باندې 2 ځله لوستل. د مانځه د فرایضو یا واجباتو کې یو رکن لره د یو ځای په ځای باندې 2 ځله ادا کول. مثال په طور باندې رکوع په مانځه کې په یو رکعت کې یو پیرې ده، دا سړی ولګېدو 2 پیرې رکوع وکړله، نو په دې باندې سیده سهو دا لازم کېږي. او نمبر 6 آخري، او نمبر 6 امام لره په پټ قرات کې په جهر سره لوستل، په جهر کې په پټ سره لوستل. امام دی په مانځه باندې ولاړ دی، د سهار مونځ دی، امام په پټه باندې قرات شروع کو، بیا ورته رایاد شو په جهر کو، خو قرات په آهسته په رو آواز باندې ویلی دی. یا د ماسپښین مونځ دی، امام په جهر باندې شروع شو، الحمد په زور باندې ووی. نو په دې شپږ صورتونو کې دا کم واجبات چې دي، په دې په پاتې کېدلو کې سیده سهو لازمېږي. نو کله چې دغه سیده سهو دې وکړله، د مانځه دا کمی، دا نقصان په دې سره پوره شو. زما محترمو، که زموږ دا ویډیو درته خوښه راغلي، دا چینل هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپلو ملګرو ته شیر کړئ چې د سیده سهو په کوم ځای کې سیده سهو ادا کېږي، هغې ته د هغو ځای پته ولګي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.